نو دا نه چې نن ګاونډي د ګاونډي نه تنګ دی، نن مسلمان د مسلمان نه تنګ دی. د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې یو ځل د یو زنانه تذکره وشوه چې د زنانه تذکره وشوه، نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه ووی چې یو زنانه ده هغه د صیام او د صلات ډیره پابنده ده او هغه ډیره نیکه ده، لیکن د هغې د زبان د فتنې نه ګاونډیان تنګ دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا زنانه جهنمی ده چې د هغې نه ګاونډ تنګ دي. نو صوم او صیام او دا صلات دا د دې د بخښنې لپاره نه، بلکې دا زنانه چې مونځ یې ډېر دی، روژه یې ډېره ده، عبادت یې ډېر دی، لیکن دا زنانه جهنمی ده. او یو ځل د نبی علیه السلام په مجلس کې د یو زنانه تذکره وشوه، ورته وی یو زنانه ده د معمول مطابق هغه خپلې روژې نیسي او د معمول عبادت کوي، لیکن د هغې نه ګاونډ چې کوم دی هغه ګاونډ هم دې ته دعا کوي، خپل ګاونډیان هم دې ته دعا کوي، دې سره دا ښېګڼې کوي. نو نبی علیه السلام وفرمایل وي دغه زنانه چې صرف د معمول عبادت کوي لیکن د هغې نه ګاونډ خوشحاله دی، دی جنتي ده. ګاونډ نبی علیه السلام وفرمایل وي چې کور اخلي کور، نو د ګاونډي وګوره، او چې سفر کوې نو هم سفر وګوره. نو ما د یو کتاب د یو مصنف په باره کې کتل، د هغه نوم ابو حمزه و، چې لوی محدث و، د هغه په باره کې دا مشهوره وه چې دی د نشې کار کوي. د نشې کار دا مراد نه چې د منشیات خرڅوي، ابه چې کله راغی د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث په بیانول نو ناس خلکه به ټول نشه پراته، هغه داسې د نشې کار کو. هغه په باره کې دا د ابو حمزه په باره کې د هغه ګاونډي د امر مجبورۍ د وجې هغه خپل کور خرڅو، چې خپل کور یې خرڅو د مجبورۍ د وجې. نو اوس هم چې تاسو وګورئ سو کور په محله کې خرڅي نو په هغې لیکلي مکان برای فروخت، دې لیکلي وي که نه؟ نه هغه کس لګې شو هغه په خپل مکان باندې ولیکل چې زه کور خرڅوم، زما د کور قیمت 2000 درهمه دی، او زما ګاونډي ابو حمزه چې کوم دی نو د هغه د ګاونډي 2000 قیمت دی، نو 4000 باندې زه دا ځای خرڅوم. 2000 زما د کور قیمت او 2000 درهم زما د ابو حمزه د ګاونډي قیمت. نو خلک په لاین کې لګېدلي د کور د اخیستو لپاره. نو ابو حمزه ته چې پته ولګېده نو خپل خادم ته وی دلته راشه، وی دا 4000 درهمه والا او لاړ شه زما د ګاونډي له دا ورکا چې وردا ځان سره هسې کېږده ستا هسې شو خو تب مانمه زما او ستا ګاونډګري ډېره ښکلې روانه نو تم دا ځای مه پرېږده. ما عزیزانو نن څه نن چې ګاونډي په ګاونډ کې ټیپ ولګوي ډیګ ولګوي او خوا کې ګاونډي وي چې دا ډیګ ولې لګېدلی دی، نو څه وایي لګېدلی ما کره دی او تکلیف دته دی. یا د خدای نیکبخته تکلیف هغه ته ځکه دی چې تا تیز لګولی دی، او تکلیف واقع ستا کور کې خو دلته د هغه عبادت متاثره کېږي، د هغه عزت متاثره کېږي، د هغه قدر متاثره کېږي، د هغه مریض متاثره کېږي. نو ته خپل ډیګ کم که که نه، نو بیا بسي د هغې مخالفت په دومره شروع کې دومره چې هغه ګاونډي د هغه ځای نه وتښتوي. دا مسلمان نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام هغه شخصیت په والله زه کله کله حیران شم. زه د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت په بیانولو کې یو ځل یو ډبه راله طوایف او په لاره باندې تېرېده او نبی علیه السلام روټۍ خوړله، نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وی خپله خورې وماله نه راکې. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ورته وی راشه تم وخوره که نه په تا باندې م خورم. ورته وی نه دا کومه نوړی دی چې خوله کې د دا راله راکه. نو هغه پیغمبر د خپلې خولې نوړی او طوایف نه ورکړه چې هغه نوړی دی واغېشتو خولې ته یې کړه نو دې کلمه وویې ورته وی ما هر څه نه توبه وویسته دواړو جهانو سردار. دا و سیرت د دواړو جهانو د سردار، دا و اخلاق د نبی علیه السلام. هغه داسې زندگی صحابو له ورکړه. ما د یو صحابي په باره کې راځي، دا ابن سلیم په باره کې جابر ابن سلیم رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو نو لومبۍ ملاقات یې